نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپی وي چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې به را سره نه ښه دا صادري بنی دا پګړۍ بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر بھی دا خلق پر روانی میدان محشر ته برا ټولیږي ړومبې به چاته کپړې غوست ړومبې به کپړې چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نه ړومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نه ړومبې زمونږ د استاد صدیق ابراهیم علیه السلام ته به کپړې میلاو شي نو بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینه خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عایشې اب دسی حالتي کنه چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضې وخت کې سړی ناشنا څه شی ویني د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به داسې غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي نه دا یومئذ شأن یغني هغې ورځ به د خلقو یو حالت به وي هر سړی به وي خدایه زما به څه کېږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیه السلام ولاړي دلته به آدم علیه السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین اودع الکتاب عملنامې به راوړي به درته داسې کېږي دلته به کتاب ولګي دلته آدم علیه السلام دلته نبی علیه السلام او تا به پیش کړي چې را مخې ته شه او چې دې عملنامه ویني دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عملنامې خو زما نه رکوټې ګناه پرېښېده نه او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لاره کې تلم او په ښځه مې نظر ولګېد دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوي دي ما د پلانکي سړي کپړې لنډې دي ده ته وګوره او هغه هم په ګناه کې لیکل شوي الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټې ګناه پرېښېدی او نه یې غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عملنامه کوله شوه داسې یو لویه صفه به ورته کوله شي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې اړه مه کلکه کوئ ښه په دې اړه مه کلکه کوئ ځان له د آخرت ګټه وکړئ د دواړو جهادو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یرې د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یرې نه د الله لویي ورته یاده شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یرې د الله د وجې نه په ژړا شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یرې د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یرې نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلانکې د پلانکې زوی وفات شو نن به یې په پلانکې ټیم جنازه وایي زما جنازه ووتله خلق راله غسل راکوي څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټی جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیه السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته آخرت یادو ځان ته آخرت یادو نبی علیہ السلام فرمائی که ما ته صفت ده که دا تاسو ته معلوم شو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا به ډېره کمه کوي او جړه به ډېره سیوا کوي ستاسو چې خندا سیوا ده او جړه هم کمه ده کامیاب نه یې هله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډېره بهیږي جړه ډېره شي او خندا کمه شي او دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله
پلاره د الله کې وتلی و، په دې وجود یې دوړه ولګېدله، په دې وجود یې دوړه ولګېدله. نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی. غبار جهنم، دخان جهنم، دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی. ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي. په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګي نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو، د الله په لار کې سفر شروع کړي، د آخرت فکر شروع کړي، ځان له د آخرت ګټې شروع کو. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو، وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي؟ وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم مې په ریل کې ووته او د دین دپاره سفر کوم، خو چې د ریل نه کوزېږم نو نیولی یم. وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم عمر په ریل کې لاړو، نیم عمر مې په جیل کې لاړ، بس ژوند دې تیر شو. یو ورځ دې جیل که کنه په جیل کې تلاوت شروع کړو، چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړو. یو انګریز پسې راغی، شاه د طرفه ولا په ملا لاس دی، وی عطا الله شاه، ای عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مکوه، په ما کې د جړا طاقت نور ختم کو، زه نور جړلی نشم. چې هغه تلاوت شروع کړو دلته انګریز په جړا شو، پرېوت د جړا د وجې نه، جړا پکې طاقت ختم کو. نو عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه په ملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړا طاقت ختم کو. دا خلقو دا د آخرت لپاره ټولې سفر وي، یا جیل دی او یا ریل دی. وي نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ. دا ژوند دی دا تیریږي. ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي. ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي. یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاري رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو. داسې بره باران ته وکتل، وی بارانه یا تو ورېږه یا به عطا الله شاه ورېږي. وی دواړه نه شو ورېدی. ښه کو تا ته ضرورت ډیری، ستا ضرورت ډیری، خو ته ورېږه زه بس کوم، او که زما د تقریر ضرورت ډیری نو بارانه ته ودرېږه. وایي چې داسې بره وکتله، اوس خبره کولو سر یې کته کولو ایکدم باران ودرېد او ماسخوتن یې تقریر شروع کو، د ساره پورې قوم ته تقریر وکړه. خپل وجودونه او خپل بچي او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړل. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو، مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بد ووایو قدرې صرف، بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو، ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو، بس دغه هم کار دی قدرې، صرف دغې ته ناست چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف، او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دی، کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زه ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو، نو هغه کسانو ګوره که نه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلي وجود زخمی، ټوټلي وجود. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې. د دې څه چل کړی دا چل دی څه کړی ته صرف کېنه، بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه یې پورې ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو، بس مونږ د علما به صبر کوو، ته یې تړه. یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې وینې که خیر. چې غسل یې وله ورکو دا وجود یې ټول زخمي زخمي. دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم. د هغه نه به تپوس وکړو، دی شاګردو دی ورسره په جیل کې و، نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وایي دا زما د استاد راز و، په ژوندانه مې نه و ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دله اوبه ګرمولې. د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد ټایم به راتونه د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړي، هغه ته په دې تهجد وکړه. دا علما پیژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده، صرف هسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوده پاتې شو، چې اوبه یې حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته، هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي؟ وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت، دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ، دا حضرت ما په خپل وجود پورې نیولي، نو زما د وجود ګرمایش دا یخ مات کې زی تعالی درکړم. وی ما نه به دې کله ناکله جدا کو په جیل کې، ښه تورې اوبه اسیري مالټا تپوس وکئ تپوس چې دا په کوم جیل کې و. وی دی به ما نه کله ناکله جدا کو، نه چې دی به واپس راغی دا رنګ به یې زیړ شوی و، رنګ به یې زیړ شوی و. ما ته یې ورځ تپوس کو چې دا رنګ دې ولې زیړي حضرت، چې تا ما نه جدا کې را دي ولي نو رنګ دې زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمده ما چې تا نه کله بوځي لږ ټیم وشي په تا د سوي غوښې بوی لګي،
د غوښې بوی درته راځي ما چې او وایي چې دا ما له ریمانډونه راکوي دا زما د غوښې بوی تا ته راځي خو دا راز به مې ښکاره کوي نه زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانډونه ورکول ځکه دا زخمی وجود یې قبر ته وړی ځان له خو اخرت آباد که کنه دنیا خو اصل دنیا ده المال والبنون زینت الحیات الدنیا خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توحید مکوي هغه په هر میدان کې دي خدا عالم توحید مکوي دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا به څه کړیو نو د علماو د توحید د ژبې راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه دا مصلی د چا وا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام غسیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نه وی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اته را کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې نه صبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګ پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناس وخا دسی ادب او احترام صحابه ویزوخه چې تقریر پې کوه دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلقو ته وی دا راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر وغه راته وي چې مه کوه پې تقریر جو راکوش اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو د دې منبر هم تپوس کېږي ښه د دې مصلي برانم کېږي الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دې به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به خېخي خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا م کوي دې ورته غیم کنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کوونن مې دا حل خدای زمون عمل نسو خدای مون خوای خدایا د دې خلقو چې په مون علماو کم ګمان دي خدای مونږه هغه شانته جوړ کی خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت داري خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رښتې نشته دي رښتې شته دي خدایا خو اولاد دي نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکی یا الله د چا رښتې نه د جوړ رښتې نیکان رښتې ولا ورکی خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړی